د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا په دغه مرکز کې د قلموالو مبارزینو لپاره د فکري او علمي مبارزې تر عنوان لاندې عقیدتي او ښوونیز سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار کې چې ګڼ شمېر مبارزینو، دیني عالمانو، استادانو او د اسلامي امارت بېلابېلو ادارو مسؤلینو ګډون درلود. د هیواد ساتنې او پرمختګ لپاره د نظامي جګړې ترڅنګ فکري عقیدتي مبارزه مهمه وبلله او د قلموالو څخه یې وغوښتل ترڅو په دغه برخه کې د اسلام او هیواد لپاره مثبته ګټه پورته کړي. فکري جګړه ډیر غټ رول ادا کولی شي. ژوندی مثال یې زموږ او ستاسې دغه نننۍ او دغه تپل سوې جګړه چې د پاکستان ظالم رژیم له طرفه پر پاکه خاوره د افغان باندې تپل سوې ده، ژوندی مثال یې همدغه. پاکستان په تیر وخت کې هم په مکرره شکل د افغانستان پر پاک حرم باندې تجاوز کړی دی. د افغانستان حرم یې نقض کړی دی، بې ګناه مسلمانان یې په شهادت باندې رسولی دي. نه د ښځو، نه د سپین ږیرو، نه د ماشومانو، د هیڅ چا یې هیڅ خاطر نه دی پکې کړی. ظالمانه وحشیانه بمبارونه یې پر پاکه خاوره باندې کړي دي. خو هغه کړنې د دوی په دغه اندازه نه دي غندل سوي په کومه اندازه چې نن غندل سوي. وجه یې دا ده چې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو او یا په سوشل میډیا کې زموږ او ستاسې فرهنګي مبارزینو او د قلم او د فکر خاوندانو دغه موضوع ته لاس ورپورې کړي او دا موضوع یې روښانه کړله. د دوی دغه ظالمانه کړنې یې تر دنیاوالو پورې ورسوي. دغه سیمینار کې بیا د ګڼو دیني عالمانو او استادانو ټینګار دا و چې ځوان نسل باید د فکري او عقیدتي مبارزې ښکار نشي او د اشغالونو پر وړاندې څنګه سمه تګلاره خپل کړي او څنګه د موضوعاتو پر وړاندې غبرګون څرګند کړي. دغه راز د ورته روزنیزو سیمینارونو جوړول د ځوان قشر لپاره معنوي ارزښت وبله. اول خو 1,40,000 کم زیات پیغمبران چې الله جل جلاله را لېږلي دي د مځکې و مخ ته د ټولو هدف توحید او اصلاح د جامعې و. او وروسته تر پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم څه علما چې تر نن ورځې پورې دي د ټولو هدف توحید او د جامعې اصلاح ده. نو کم څلور کتابونه چې الله نازل کړي دي دا ټول د اصلاح د جامعې دپاره دي. او که چیرې موږ آخرین کتاب یو غټه معجزه ده دا مطالعه کړو ټوله د اصلاح د جامعې دپاره ده. نو د دې څخه موږ دې نتیجې ته رسېږو کم فرمانونه چې د امیرالمؤمنین صاحب دي دا ټول د الله د قول او د پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم د سنت مطابق دي و اخلاقی در اون چیزی که ما نشر میکنیم. یک مطلب یک کسی نوشته کرده ما بیاییم و ازش کاپی بکنیم، این مبارزه نیست. ما اگر مبارزم تولید بکنیم، بر مبنای واقعیت تولید بکنیم، مستندسازی بکنیم بر مبنای واقعیت. نکته پنجم مسئولیت اجتماعی است. ما چی بپذیریم چی نپذیریم در قبال جامعه مسئولیم. برای که بتانیم این مسئولیت ادا بکنیم باید مبارزه درست و با توانایی عالی داشته باشیم. د سیمینار ګډونوال خوښ دي چې دا ډول علمي او ښوونیز سیمینار کې ګډون کړی و. دوی وایي نن یې هغه څه زده کړل چې مخکې ورته پام نه و. ګډونوال له مسؤلینو غواړي چې د دارنګه ښوونیزو سیمینارونو او غونډو لړۍ دې لا پراخه کړي تر څو دوی وکولی شي خپلې ټولنې ته په سمه توګه خدمت وکړي. داسې سیمینارونه چې دایر کېږي د ځوانانو لپاره دا ډېر ګټور سیمینارونه دي او د البرز د ادارې نه غوښتنه دا ده چې تل دې همدغسې د ځوانانو لپاره همدغسې سیمینارونه دایر کوي ځکه چې په کل کې دا سیمینارونه ډېر او ګټور دي. په ننني سیمینار کې محترمو قلموالو مبارزینو ته د امارت اسلامي له اړوندو مسؤلینو علما کرامو له طرفه ډېرې ارزښتناکې ویناوې ور وسولې
په دې سیمینار کې محترمو مبارزینو ته د هغوی د مبارزې په اهمیت وغږېدل، د رسنۍ په اهمیت وغږېدل، د رسنۍ د مثبت طرف په اړه باندې وغږېدل چې رسنۍ څومره ارزښت لري. یعنې زموږ تمرکز باید په رسنیو باندې زیات وي. نو له ټولو څخه یې مبارزینو څخه یې مننه وکړله، د هغوی تقدیر یې وکړ، د هغوی د خدمت ستاینه یې وکړل، د بعضو ملګرو ته ستاینلیکونه ورکړل. نو داسې سیمینارونه د مبارزینو د تشویق، د هڅونې، د لا خدمت لپاره ډېر مفید دي. نو موږ له محترمو اړوندو مسؤلینو څخه هیله لرو چې راتلونکي هم داسې سیمینارونه ولرو. عامه باورونه بیا دا دي که چیرې ځوان کهول ته همدا ډول سیمینارونه او زده کړیز چاپیریال برابریږي، لرې نه ده چې نوی نسل به مو په افغاني کلتور او دیني اصولو سمبال د یوې پرمختللې ټولنې د ملا تیر وي او د فکري جګړې له اغېز به لرې پاتې شي.